لاست ویډیو کې موږ دا 8 گیمینګ دغه کړه او دا سکسسفل شوی دی. اوس په دې نه پس دا کویری رن کوو چې دې پیج باندې بدل دی کې دا کم یوزرز چې دا به ټول ډسپلی کېږي. ټیک شو. نو دې لپاره موږ دوه طریقې کولی شو. یو طریقه خو دا کولی شو چې دا کم گیمز پیج دی په دې باندې د دې کویری ولیکو. بله طریقه دا کولی شو چې دلته کې دې لا یو فایل جوړ کړو او هغه به کې انکلوډ کړو. نو موږ به داسې کار وکړو چې دلته کې به یو فایل جوړ کړو په دې هینډلرز کې. ټیک شو. او دلته کې به فایل نوم ورکړم چې displaygames.php. ټیک شو. په دې فایل کې به چې کوم دی دغه به ډسپلی کوو څونه گیمز چې دي. دا فایل به هم دلته کې انکلوډ کړم. یو دا انکلوډ شو، بل به دا انکلوډ شي. په انکلوډز کې چې کوم دی انکلوډز کې دننه هینډلرز دي. په هینډلرز کې چې دی displaygames.php دا فایل پکې انکلوډ شو. ټیک ده. په هیډر کې کنیکشن راغلی دی نو دا دلته کې راغی. کنیکشن به دې ته الریډي پاس شوی. چې دا کنیکشن پاس شوی دی نو مطلب دلته کې موږ خپل څه کار کول غواړو هغه کولی شو. نو موږ به ټول ناول کویري ولیکو د سلیکټ لپاره. سلیکټ لپاره چې کومه کویري ده دلته کې په ټاپ کې دلته کې موجود وه. ټیک شو. دغه شان یو کویري ولیکو د سلیکټ لپاره. نو په هغې باندې به زموږ کویري چې ده هغه به اکزیکیوټ شي. ټیک شو. نو اول خپله کویري لیکو. دا د سلیکټ کویري ده. دا به زه راواخلم. دا چې د پوزیشنل پیرامیټرز دي، دا چې دا نیمډ پیرامیټرز دي. مونږ چې کوم دي نیم پیرامیټر یوز کوو لاندې څونه دغه کې چې د نیمډ پیرامیټر یوز کوو نو زه به دا راواخلم سلیکټ. ټیک شو. په دې طریقه باندې چې دی دا یو دغه راخلي. دا به زه دلته کې ځان سره پیسټ کړم د سیمپل لپاره او دلته کې به زه خپله کویري ولیکم $SQL = select all from او زه چې اوس د څه نه رالم د هغې نه به راوالم ګیمز نه دي نو ګیم او دې لکه زه څه کنډیشن ورکول غواړم نو هغه کنډیشن دې له ورکولی شم. وزیره زه کنډیشن نه ورکوم نو بس دا سمپل کویري شه. دې ته زه ویلیوز هم نه پاس کوم نو دا سمپل چې کوم دی دغه شانتې زه اکزیکیوټ کولی شم ځکه چې دې ته ما نور څه ویلیوز نه دي پاس کړي. څنګه چې دلته کې سمپل اکزیکیوټ کړي ده دو دلته کې ډایرکټ ورته کویري پاس کړي که نه نو زه دغه شان دې ته کویري پاس کولی شم. که زه دې له لیسټ ورکول غواړم چې ټاپ دونه دې سلیکټ کړم نو هغه هم بیا کولی شم خو زه به ټول په دې باندې ولیکم $STMT = $PDO او دې له به دا زه پریپیر کړم. دې ته اوس ضرورت شته هم نه خو دا بس ځکه کوم چې ټول کویریز دغه شان راشي او دې ته به زه دا SQL پاس کړم. ټیک شو. اوس د دې نه پس په زه دلته کې دا کویري چې دا به زه اکزیکیوټ کړم $STMT او په دې کې به زه اکزیکیوټ وم. اکزیکیوټ فنکشن به زه کال کړم او که دې ته څه ویریبلز دلته کې پاس کول نو هغه به ورته زه پاس کړم چونکې په دې کې ویریبل نشته. ټیک ده. نو د دې نه چې بیا زه څه ویلیو رالم په دې دغه باندې راغستی شم. فیچ آل فنکشن چې دی دی به ماله یو ارې راکړي. پوسټس ما دغه کړل. زه په دې کې وایم چې games = $STMT fetch all دا فنکشن چې پیسه اکزیکیوټ کړم. ټیک ده. نو دی به ماله هغه ټول پوسټس راکړي. بیا په دې پوسټ باندې که زه لوپ وچلم نو هغه به بیا زه ټول ډسپلی کولی شم خو دا به زه اوس د ځان سره ډسپلی کړم ګیمز چې په دې کې ماله څه ډیټا راغلي. ټیک ده. دا پیج که زه ریفریش کړم نو په دې کې په لاین نمبر 5 کې ایرر دی PDO statement execute EXECUTE. ټیک شو. نو اوس دلته کې دا ټول ګیمز راواغستی شو خو دلته کې یو ایرر دی base table are view not found posts. ښه ټیک شو. دلته کې دا زړه کویري هم موجود ده. دې کویري ما ته ضرورت نشته. دا به ترې زه لرې کړم. ټیک شو. او دا به ترې هم زه لرې کړم. اوس په دې باندې لوپ چلولی د هر یو دغه چې دلته کې ټایټل ډسپلی کړی دی. نو اوس
په پوسټ باندې دا چلیدلی دی دا به زه نام ریکمنډ کم فار ایچ لوپ دی نو دلته کې هغه ټول کم ډیټا چې هغه راوچوته شو ټیک ده اوس دا زه دلته کې ډسپلی کول غواړم د هغې د ډسپلی کولو که دا زه په پری ټیک کې ولیکم ایکو پری ټیک ده نو دې به تاسو ته اندازه لږ ورټې ښه وشي ایکو او اینټ ته به دلته کې هم وکړم اوس که زه ریفرش کړم نو دا چې دی هغه ټول پوسټ چې دي دلته کې رالو ټیک ده نو دې پوسټ نه چې زه اوس څه ډیټا رالم په جی آی ډي باندې دې ارې راغستی کېږي دا هر څه د دې نه راغستی کېږي په دې باندې مثلا کې هغه شان یو فار ایچ لوپ ولګوم ټیک ده او دا څه چې دي د دې نه به زه هغه راوالم دا به زه وکړم په ډسپلی کول چې دي هغه زمونږ کار دلته کې دی په دې مین فایل کې په مین فایل کې دا راغی ټیبل د ټیبل کې به زه دا یو ټیبل رو پاتې کړم د سیمپل دپاره او دا نور ټیبل روز چې دي دا به تې زه لرې کړم ټیک ده دا څومره ټیبل رو چې دي دا به تې زه لرې کړم دا د دې نه لرې شوې او دلته کې به زه دا یو ټیبل رو ایډ کړم ټیبل رو به نه ایډ کوم اول به دلته کې په دې باندې پی ایچ پي لوپ وچلوم ټیک شوه فار ایچ ډالر پوسټ نه گیمز ما گیمز ټارګټ کړی دي نو گیمز ارې ده او په دې کې به یو ارې چې دا زه په گیم ویریبل باندې ټارګټ کوم ټیک شوه او بیا چې دا په کوم ځای کې ختم شي د هغې لپاره به زه پی ایچ پي بلاک کې ولیکم چې اینډ فار ایچ دلته کې فار ایچ لوپ ختم شو ټیک ده په دې طریقه باندې به زه دلته کې اوس دې ته یو کمنټ ولیکم چې ډسپلی آل گیمز ټیک ده نو دې باندې کې ماته ټول گیمز ډسپلی کی اوس په دلته کې په دې باندې زه لوپ چلوم نو لوپ چلول لپاره به زه دلته کې ټیبل رو ډسپلی کوم د یو دغه لپاره ټیبل رو به ډسپلی کېږي دا شو ټیبل رو یا په دې کې ټیبل هیډ که زه غواړم نو ټیبل هیډ هم ډسپلی کولی شم که هسې آی ډي ډسپلی کول غواړم هسې هم خو دغه شان ټیبل هیډ به یې وکړم او د دې سکوپ چې دی هغه رو دی رو سکوپ دی د دې او په دې کې به زه دلته کې ایکو کم ډالر گیم او په گیم کې چې کوم دی جی آی ډي به دلته موجودي زه به هغه ایکو کم ټیک ده نو په دې طریقه باندې به د دې کم هیډینګ چې دی هغه به دلته کې ډسپلی شي که دا زه ریفرش کړم نو دلته کې 1 راغی 1 دا خو زوړ دی ټیک شو د دې ځای نه سټارټ شوی 1 2 3 4 5 6 8 9 نو څنګه چې مې دلته کې دا هیډینګ ډسپلی کړو دغه شان دا کرکټ څونه نیم هر څه ډسپلی کولی شم په دې طریقه باندې نو دا به زه داسې کار وکړم چې ټیبل ډیټا به زه ډپلیکیټ کړم او په ټیبل ډیټا کې چې دا اوله د ګیم نوم دی نو دا به زه واخلم پی ایچ پي او دلته کې به زه واخلم چې ایکو ډالر گیم او دا به زه داسې واخلم او په دې کې به دلته کې به وي جی نیم ټیک شوه زه ریفرش کړم د گیم نیمز راغلل څونه گیم نیمز چې دي ټیک ده او په دې له به زه بس داسې ټیک ده بس په دا زه ډپلیکیټ کړم گیم دغه شوه دې له به زه نوم ورکړم چې جی ډیټ دا به زه یو پیر ډپلیکیټ کړم او دې له به زه نوم ورکړم چې جی وینیو اوس په دې کې یو ایډیټ بټن راولو په ایډیټ بټن باندې چې زه کلیک کوم دلته کې موډال راځي ټیک ده او نو په دې موډال کې چې دلته کې په ایډیټ بټن باندې زه راوستل غواړم د دې گیم دا آی ډي ځکه چې په دې آی ډي باندې به زه ډیډیټینګ کوم نو دلته کې به زه داسې کار وکړم چې دا به کاپي کړم او دا به زه دلته کې ډوپلیکیټ کړم او دلته کې به دی ایډیټ ته به زه پاس کړم د دې ویلیو به زه بوزم هلته ټیک شوه په جاوا سکرپټ کې دا ویلیو به زه مونږ هلته نه و کړی په هغه ټایم خو اوس په دې کې د دې ضرورت مونږ ته راځي نو زه په ایډیټ باندې کلیک کوم چې په ایډیټ کې دلته کې آی ډي راغستی که نه آی ډي نشته که نه نو دا آی ډي به هم زموږ په کاري نو په ایډیټ کې به زه دلته کې دې ته ایډ کړم کلاس په کلاس کې به زه دلته کې نه کلاس چې دې ته دا ویلیو ایډ کول غواړي ایډیټ زه به هېڅ کار وکړم چې په دې کې به یو دغه واخلم ټیبل رو به زه بله واخلم
بلکې دلته کې خو به دا آی ډي ډسپلی شوي که نه دلته کې موږ آی ډي ډسپلی کوو که نه نو دا آی ډي به زه هلته کې ویسم د دې ځای نه هغه بیا اسانه ده صحیح ده اوس دا به دغه شان ډسپلی کېږي د دې پکې څه کار نشته ځه آی ډي چې ده هغه بیا زه د دې دغه نه راوچته کړم دلته کې چې کوم ځای کې دا ډسپلی شوي ده ټیک ده نو فار ایچ لوپ په دې باندې ختم شو اوس که دا زموږ وګورو کوم یو باندې ایډیټ کلیک کوو هغه دغه راځي اوس به دا کوم سټیټیک رو چې ده دا سټیټیک رو به زه لرې کړم د دې زموږ ته ضرورت نشته سټیټیک رو چې دا ټیبل رو دې ځای کې نه دا رو لرې شوه ټیک شوه نو څونه ریکارډ چې دي هغه ماته دلته کې ډسپلی شو که زه پکې یو بل ریکارډ ایډ کړم او دلته کې پکې هاکي ایډ کوم هاکي سپیلینګ داسې دی او دلته کې زه ډیټ سلیکټ کړم او دلته کې زه هم دا زه ولیکم چې دا دی GRASSY GROUND دا په ګراسي ګراوند کې دی نو ریکارډ ورته ایډ شو او هاکي دلته کې راغله چې دا په دې تاریخ دی زه بیا کله ایډیټ کوم هغه ایډیټینګ چې دی بیا په دې کې وروسته کوو چې اوس په هغه بیا د دې ځای کې نه ایډیټ کېږي څنګه ټیک ده هغه بیا وروسته کوو نو دا پوره ایډیټینګ له به یې وروسته راځو په لاست کې او که تاسو وایئ چې ایډیټینګ په دې پسې کوو نو داسې کار به وکړو چې په دې پسې به د دې ایډیټینګ هم وکړو او ډیلیټینګ اول به ډیلیټینګ وکړو ډیلیټینګ چې دی د ایډیټینګ په نسبت اسان دی صرف ډایرکټ یو ډیلیټ پیری چلول غواړي او د ډیلیټینګ نه پس به بیا په دې پسې اپډیټ وکړو